د ولسمشر ستر سلاکار او د ننګرهار والي ضیاء الحق امرخیل د عایداتي کمیټې په غونډه کې لارښوونه وکړه ترڅو د ژمنتیا سیستم جوړونې، شفافیت، مکافات او مجازاتو پر بنا د عایداتو په لوړولو کې اقدامات وکړي. دولت مصطفی احمد نوید بشریار د پریزنټیشن په ترڅ کې د ننګرهار والي ته عایداتي ادارو ته د ورکړل شوي هدف او ترلاسه کړو عوایدو په اړه معلومات وړاندې کړل چې په عمومي کچه 80 سلنه هدف ترلاسه شوی او د ویرو په ترڅ کې به پاتې 40 سلنه هدف هم پوره شي. د ننګرهار والي ضیاء الحق امرخیل د کورونا وبا ادارو مدغم کېدو او یو شمېر عواملو له امله د عایداتو پر کموالي اندېښنه وښوده او مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه ترڅو د عوایدو په لوړېدو برخه کې خپل کارکوونکي وڅاري، د شفافیت او ابتکار له مخې عایدات راټول کړي. نو دغه کې زما یو غږ په تاسو ټولو ملګرو باندې چې دا مورد هم په کلک په نظر کې ونیسئ او همدارنګه کوشش دې وکړو دوستانو چې داسې یو ثبت یې کوي او همدارنګه ډیټابیس ته یې ورسوئ، حتی کله کله یو ریویو ورباندې کوئ، یو څو چې دي امتحاني یو څو مشخصې ساحې چک کوئ چې رښتیا هم دا کومه لایحه چې موږ ټاکلې ده د هماغه دوکان په هماغه شکل باندې ده، دا مارکېټ په هماغه شکل کې ده، لاسرسی په هغه شکل کې ده که نه ده. دا نه ده چې یو سیستم یو ځل موږ میکانیزم جوړ کړو بیا وروسته بیخي توجه ورته ونه کړو تر اخره پورې په هماغه مانوال محفوظ وي، دا بیا حل لاره نه وي. اوس ما به هیله دا وي چې څومره چې موږ زر چک کوو او څومره چې موږ د سیستم ته متوجه کېږو او د سیستم کې شفافیت رامنځته کېږي او ورځ تر بلې ښه کېدی شي، بهتر کېدی شي او تر ډېرې کچې پورې مشکل حل کېدی شي. نوموړي همداراز مسؤلینو ته د لګښتونو په کمولو، عایداتي سرچینو موندلو، د عوایدو په شته سرچینو بیا کتنې او نورو برخو کې د اجراتو سپارښتنې وکړې.